زمونږ یو مرګره دی بټګرام طرف ته هغه راته خبره کوله وی زمونږ طرف ته شاپور علاقه د شانګله کې شاپور کوس کنډه وی وته وی هغه کې وی تقریبا 40-45 ورځې مخکې یو کس وی نو مې راته غالبا نو هغه چې خیر الافسر نو مې یادو وی هغه وفات شوی نو بس وی خلکو وی چې یاره دا خو هغه علاقې داسې دي چې هغې کې خو داسې هغه مغه نشته لیبارټرۍ او هغه نو بس وی خلکو وی چې یاره دا خو یو طبي غونتې مرګ دی بس وی هغې خلکو جنازه وکړه خښې کو 40-45 بیا وی څه وخت پس دا دی چې لکه هغه رشته دار وي اوس د الله ته پته ده چې په څه باندې پوه شوي دي وی هغې پولیسو له یو څه بل سره دغه وکړه چې یاره زمونږ دا کوم کس چې وفات شوی دی خیر الافسر صاحب دی داسې مونږ ته ښکاري چې دا چا وژلی دی هر څه چل چې شوی دی خو دا قبر چې کوم دی دا مونږ دوباره کولاو وی تقریبا 40 که 45 دنې شوي وو او د هغې نه بعد یې د هغه قبر دوباره کولاو کو وی چې کله یې والا قبر دوباره کولاو که که نه نو د هغې نه چې کوم هغه پرانزکس د هغې هغه ټسټونه وغیره هغې چې کوم ضرورت یې هغې واخیستل او لیبارټرۍ ته یې یوړل وی چې کله لیبارټرۍ ته یوړو د هغې ټسټونه وغیره هر څه یې وکړه نو وی هغې کې پته ولګېده چې دا کوم دا دوايانې میلاویږي که نه دا ځناور چې کوم وجني د زراعت والا سره میلاویږي په بار ملکونو کې اکثر په هغې باندې پابندي وي خو پاکستان کې میلاویږي وی دله چا دغه زهر ورکړي دغه دوایي والا چا ورکړې ده د هغې په ټسټونو کې پته ولګېده د دې داسې مرګونه چې څوک داسې څوک مړه کي بغیر د څه دغه نه ووجني الله د هغه بدله چې ده د انسان نه په دنیا کې خامخا اخلي بعض داسې چې هغه د هغه د خولې نه یو خبره داسې وخېږي چې خلکو ته پته ولګي چې دا پلانکې کس خو ده وجلی دی د هغه کوم رستو چې خلک پاتې شوي خپل خپلوان هغې ته خبر ورسوي چې ستاسو هغه غم چې شوی مخکې هغه کس چې مړ شوی وه خو د پلانکي وجلی دی داسې یاد ساتئ ګورې دا کتابونو لیکلي دي چې دا اوس د حقه وجلی چې دا زهر والا چا ورکړي سړی خښ شوی هم دی 40-45 دن بعد پته ولګېده اوس چې انکوایري شروع شي کس په خپله معلوم شي داسې که یو سړی وایي چې ما یو کس ووجه مونږ داسې کیسې اورېدلي او داسې چې 10-15 کاله بعد چې دی د هغې پته لګېدلې ده چې دا سړی چې و هغه 10-15 کاله مخکې مړ شوی خلکو خو دا په خپل مرګ مړ دی خو د پلانکي سړي وجلی و هغه د پلانکي ځای کې چې و مړی پیدا شوی و دا د پلانکي سړي وجلی و 10-15 کاله بعد یې پته ولګي نو ناحقه مسلمان قتل کول یاد ساتئ که یو سړی وایي چې دا به زه اوس څه کوم او زه به ورته ډېر پلانینګ وکړم او زه ډېر د ذهن نه تیز یم د پولیسو سره یو د الله مدد دغه مې دي چې صحیح انویسټیګیشن کوي که نو دوی سره د الله ډېر مدد شاملي داسې څیزونو ته دوی ذهن ځي چې د هغې نه په خپله هغه قاتل ګیر شي خو چې کوم سړی الله سره تعلقي او د الله د رضا دپاره لګیایي چې د دې سړي دا قاتلان معلوم شي او زما چې کومه ډیوټي ده دا زه په ښه طریقه باندې وکړم نو دا څونه د حیرانتیا خبره ده چې دونه ورځې بعد د هغه پته ولګېده چې دله چا زهر ورکړي دي یو ښخ شوی مو 45 ورځې بعد د هغه قبر کولو شو